علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې به وئ. دوستانو، ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د پیښور سره تعلق لرونکی یو ښکلی ښایسته خواجه سرا چې د وفا په نوم باندې یادېدو، دوستانو نن په پیښور کې چا نامعلومه کسانو قتل کړو. دوستانو، دا چا قتل کړو او ولې قتل کړو؟ دوستانو، که چېرې تاسو د مکمل معلومات نه ځان خبرول غواړئ نو دوستانو دا ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې تاسو د مکمل معلومات نه خبر شئ چې آیا دا دومره ظلم او زیاتې چا وکړل چې ښایسته ښکلی خواجه سرا یې قتل کړو چې د وفا په نوم باندې یادېدل، یعنې وفا نامه یې وه. دوستانو، د ویډیو کتو نه مخکې به تاسو ته زه یو وړوکی غوندې ریکویسټ وکړم، که تاسو چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومې نوې ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره در رسي او دې سره د ټالۍ نشان هم ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو، ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د پیښور سره تعلق لرونکی یو ښکلی ښایسته خواجه سرا چې د وفا په نوم باندې یادېدو، دوستانو په پیښور کې نامعلومه کسانو قتل کړو. دوستانو، د پولیس مطابق دا خبره ده چې دا د پروګرام نه په واپسۍ کې قتل او په پروګرام کې د ده خپل یو ملګری و، د هغه سره د ده په پروګرام کې جګړه وکړه، لانجه وکړه او هغه ورته دمکي ورکړه چې ته چې د پروګرام نه ځې نو ته به زما نه روغ نه ځې، او دا خبره هم کوله چې ده باندې ما تقریبا 2 کروړ نه زیاتې پیسې ولګولې، ځکه وایي زما به چې څومره پیسې وي زما سره د باندې ما لګولې او ده ته ما سامانونه غشتل او په هر پروګرام کې به ده ته ما 40-50 هزار روپۍ هم ورکولې. دوستانو، پولیس دا ظاهره کړې ده چې دا خپل ملګري قتل کړی دی او خو اوسه پورې موږ په تشویش کې یو، هغه ملګری بالکل غیب شوی دی او اوسه پورې میلاو نه شو چې آیا دا چېرته غیب شو او چېرته لاړو، خو د موږ کوشش جاری دی، موږ به خامخا د چې کوم د قاتل دی هغه به ګرفتار کړلی شو. دوستانو، که تاسو چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.